لکه خطه اوس دته ګورئ لکه ټیک ټاکو میک ټاکو کې لایف اغشتی دی لکه موږ دا لایف والا هلکان موږ دا شی نو باندې پوهېږو او بیا چېرته سم سړي سره نو چېرته چیلنګونه ولګوه نو مسلمان هغه د جوارې مږې سره یې لګولې دي دا د څه غوبل اغشتی دی لکه چې چېرته ځم خلک وایي په ټیک ټاکو کې لایف میچ یې اغشتی او لایف میچ یې دا لایف مایف دا دې شیونو ته څنګه رالي لکه ما خو څه نه دي کړي خو هغه د جوارو مږې راله چیلنج راکړو نو ما ورته یې مړه څنګه یې چیلنج در کوم مسلمانه تو اوس موږ په شرمونو شرمې سر به یې در باندې کټا کړي او بیا به والله که چاته مخ ښودلی شو هلکه زما خبره په غور سره واوره داسې حساب دی که نه زموږ په دې سوشل میډیا څومره ټایم کېږي یاره دغه یو 8-9 کاله خو کېږي 8-9 کاله 8-9 کاله موږ دا خلک خندولي دي د دوی په خوله باندې موږ مسکا راوستې ده د دنیا خلک وروڼه هم خوشحاله کړي دي نو ته څه وایې په دې 8-9 کالو کې به داسې یو کس نه وي چې دا غړه مونږ ګټلی او په دقه ورځ زمونږ غړه وګټي لکه مسلمانه ستا خبره په ګلونو بدله خو که دا ډیلا کې تاسو زده کړي دي که نه چې مونږ 8-9 کاله خلک خندولي دي او په دې باندې به مونږ خلک سپورټ کړي مسلمانه دا د غلط فهمي ده اولې که کامیډي کې که ګټلو والا و که نه په دې شی نو کې بل ورځ منیر بیللی نه دی ګیم هغې نه بعد دا سلیم شینا چې لګولو هغه کامیډي نه دی هغه نه دی بیللی هغې نه بعد هغه اعزاز هلک هغه په خطره کې نه دی مسلمانه چې ته وایې چې کامیډي به وګټي کامیډي ته دا خلک سپورټ نه کوي دلته کې مسلمانه کامیډي بس خالي خندول کوي دلته کې چې سپورټ دی دغه د جوارې مږې دا 2 ویښتې دي غاړه ښکته کړي او دا شیونه کوي هکه شی فالو کېږي ته لیونې مسلمان السلام علیکم طاهر خان لالا ته د بریډفورډ چې کوم د ټي کې آر برانچ کړی دی ډېر زیاته مبارکي ورته وایو طاهر لالا ستاسو ته ستاسو ټول ټیم ته ډېر زیات مبارکباد الله دې وکړي چې ستاسو دا برانچونه مزید هم داسې په نورو ملکونو کې په انټرنیشنل لیول باندې راشي سره زمونږ د عدنان پلیټر هاوسه په مبارکباد کې لږ لیټ شو خو دعاګویو ستاسو دپاره الله دې وکړي الله دې تاسو په خپل مقصد کې کامیاب او کامران کړي ستاسو دپاره دعاګویو نو ماشاءالله ډېر سټرګل مو کو ډېر محنت مو کو یو ځل بیا طاهر لالا ته او د هغوی ټول ټیم ته چې کوم دی مبارکباد ویم دعاګو یم الله دې وکړي چې تاسو په دې خپل سفر کې دغه شان د جاري روان یې او د خپل سفر جاري وساتئ ډېر دعاګویو ډېره زیاته مننه شکریہ والسلام نه زه په سبق کې تکړه یم او نه ما سره پیسې شته او یار دوست خو راته والله که ګیا مچوي اخر زه دې ته حیران یم چې ما له دا شرم ولې نه راځي څه مسله خو شته ما کې د مزغو ډاکټر ته ځان ښیم